د هلمند ولایت مقام کارکوونکو چار ریاست او اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو دفتر له لوري د هلمند رادیو تلویزیون د 18 تنه ملکي خدمتونو کارکوونکو ارزیابي او کلنی پلان کاري پلان د اسنادو ته په کتو سره د مستقیم امیر په شتون کې ترسره شوی چې ټول عالی وارزه وسوه. په دې کمیټه کې د ولایت مقام کارکوونکو چار ریاست د استخدام امیر مولوي محمد قاسم الحنفي د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو دفتر د ملکي خدماتو مرستیال مولا محمد ولی اجي خان شامل و چې د ارزیابي د هلمند رادیو تلویزیون د امیر مولوي نظر محمد زاهد پښتون کې په پوره شفاف او دقیق ډول ترسره شول. د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو دفتر د ملکي خدماتو مرستیال مولا محمد ولی اجي خان وایي د هلمند په ټولو ادارو کې د ملکي مامورینو د کلنۍ ارزیابۍ بهیر پیل کړی دی چې د مرکز لښکرګاه ښار ترڅنګ به د ټولو ولسوالیو مامورین کلنۍ ارزیابي سي. د لایحې وظایف خپل ځان ته یو جوړ قانون دی ودی ته چې د دوی د کارو هغه برخلیک ورته معلومه وي، هغه د دوی تګلاره ورته معلومه ده، هغه د دوی کوم کړنې چې دوی سرته رسوي د لایحې مطابق برسیږي سرته. د هلمند رادیو تلویزیون امیر مولوي نظر محمد زاهد وایي د دې ادارې د نشراتي تخنیکي او مالي څانګو 18 تنه کارکونکو د ګمارل شوي کمیټې لخوا ارزیابي سول. دوی وایي د ارزیابي د ملکي حکومتولي یو اصل دی چې د کارکونکو لپاره مفید تمامیږي. نن ورځ د هلمند ملي رادیو تلویزیون امریت 18 تنه کارکونکو چې په دې کارکونکو کې نشراتي برخې کارکونکو او اداري برخې او د تخنیکي برخې چې مجموعه 18 تنه و د اصلاحات اداري لخوا او د ګمارل شوي کمیټې لخوا څخه ارزیابي سوله چې دغه ارزیابي چې د اصلاحات اداري د خوا څخه کیږي د په ملکي حکومتولي کې یو اصل دی او د کارکونکو لپاره ډیر مفید تمامېدلی شي. د هلمند رادیو تلویزیون با تجربه همکار حاجی عبدالخالق قندهاري هم دا کلنی ارزیابي د کارکونکو د وړتیا لوړونې او کلنی پلانونو جوړېدو لپاره مهم ګام یاد کړ. ویل چې د کلنی ارزیابي په ترسره کېدو سره به د مامورینو وړتیاوې لوړې سي او اداري تجربه به زیات سي. نو بل اخره به دای چې په خپل ورځنی راپورو کې چې کوم پروګرامونه ته پر مخ وړي کار کې هغه وسنجي او خپل کارونه پر مخ یوسي نو بیا هغه د پلان مطابق سرته ورسیږي. نو دا د ارزیابي په فایل کې هغه معلومیږي چې تاسو څومره کار کړی دي څومره دی نه دی کړی او د ارزیابي معنا دا لري چې سړی کار ته متوجه کیږي چې زه سبا ارزیابي کېږم زه به ښه کار وکړم هغه د ادارې د خوا چې کوم کارونه راکوي چې هغه پر وخت سرته ورسوم نو د ارزیابي د مامور لپاره ډېر ښه کار دی. د دمونی وردی چې د اسلامي امارت په واکمنېدو سره د ملکي حکومتولي په چارو کې د کیفیت او کمیت له اړخه معیاري توب راغلی دی.